چادري مو شرمول که ها زما ولکه په دا سر خلاصېږي ته نرې که ښځه که صبر که چېرته دلته د نرو د ښځې لپاره راغلی بیا راسه مسنجر ته ګوره بیا راسه مسنجر ته ځي در ښکاره که والله بالله چې ملا مادمر دې په قبر کې وویرېږي الله چپه مګه اشنا مې ګوره ښکنځل مه کوه نو ته خدای ګوره که چېرته د نرو د ښځې د معلومولو لپاره راغلی مسنجر ته راسه سم یې در ښکاره کړمه که نه نو که د نرو ښځې معلومولو لپاره راغلی راسه مسنجر سمه ده ابراهیم والکوزی صاحب والکوزی صاحب دا دې څوک راوستلی ده دا ښکاره د ملا منل د طالب منل ده د ښځو مکتوبونه په کومندانو کې پراته دي تاسو اوس دلته خبرې کوئ یو دقیقه یارانو یو دقیقه بیا د کوټیزې ګوره یو دقیقه زه انسان ته در حد زیات عزت نور کوم د کوټیزې به ته پلار به دې خاندان به دې ښه کمې اواز اورې مهرباني نصرت غني صاحب کمې خبرې خپلې موضوع ته راځو لیدونکو اورېدونکو نه غوښتنه هم دا کوم چې لایف ترسره شیر زه غږېږم نصرت غني صاحب بخښنه هم غواړم زه شخصانه کې هم بخښنه غواړم نصرت غني صاحب وروسته بیا صحیح ده که نه د ټولو د مخې نه د لایف لیدونکو کتونکو د افغانستان ولسه د افغانستان خلکو که په افغانستان داخل کې که بار چېرته لر او بر افغانانو ټولو ته سلام ورسېږي اول به زه دا درته وایم چې طالبي الخوارج بالکل الخوارج دي د کرزي د دورې نه مخکې موږ نه پوهېدو خو اوس په ځان باندې پوه شوي د افغانستان هر بچی پېژندلی ده 40 کاله کېږي دا سوله د دوی حقیقت باندې نه بدلېږي تاسې د دې سوچ وکئ دا کومه سوله چې مذاکرات روان دي په قطر کې د شپې د پنجاب نه په والله لازم د قسمي برنامه ورکول کېږي ګیز د سولې په دفتر کې هغه ویل کېږي سولې مولې نشته د خدای لیاز ومنئ په افغانستان کې که داعش ده که طالب ده که ملا ده که د پردۍ خاورې جاسوس ده که د پردي ملک جاسوس ده دوی د جنګ یو چتر جوړ کړی ده دې چتر لاندې اوسېږي ته خپله سوچ وکړه راځئ په دې باندې فیصله سره وکړو پرون ورځ په افغانستان کې تېره شوله د سربازانو د ویاړ ورځ وله 15% خلکو په پروفایل باندې د سربازانو عکسونه لګولي دي ورځې مبارکي ورکړه راودې ښه د ملا محمد عمر ورځ راوښیه کومه ورځ باندې د په افغانستان کې لمانځلې ده راوې ښه د بتیر هغه په ایران په باډر کې چې وستري ورځ راوښیه راودې ښه د شهید ورځ زیاته چې وایي چې دا شهید د اترو به ترځي او جنتی دغه ورځ د ماته راوښیه ورونه د خدای لازم نه کوه توره د شودي سپینې دي دلته مونږ چې یو کنه مونږ سره په دې شی باندې بدنامي وای دا وین کی دا وین دی د افغانانو کړی دا ابل اوس په درلمان کې یو ماشوم چې وی مادر دا کرختیا غیرت دغه لرله دا اوس چې غږېده خپل قوره مرتم لري دیغه ماشوم خبرو واګ ماته ونیسه الکوزای صاحب د ورته په دې شی ورواغېږم په ملای بریک نه وایم قسم د وای ابراهیم 2000 مې درته مردار کړي ولای که چورتم درنه خراب کړ اوس پیری کني بیا مې پښتنه وکړه چې نوم او ریکارډ مې درولېږم ولا کني کې ساکي وځي طالب نه څوک مني نه چا منلای نه په یو شرایط هم نه مني د کرزي د دورې نه مخکې خلک په قران او په حدیث باندې غلط کړي وو اوس ټول دنیا ته پاته دی هیڅ نه مني 15 کړه په افغانستان کې 15 ګوندونه راجکړي دي موقعیت ادارې لپاره یو دیو طرف نه چغي وي یو په دوبۍ کې میټینګ کوي او ګلبدین حالت چغي وي دا ټول دا ټول سوي دي په دې باره کې ولې غني تاسو نه غواړئ غني نظام ولې نه غواړئ خو حساب کتاب در سره کوي که نه راسه که نرې سوله وکړه مخامخ ورسره کښېنه چې د افغانستان بچي کوم شهیدان کړي که دې حساب یې تا نه ونه غوښته د خدای لحاظ ومنئ دلته مونږ اکثریت چې ده که نه اکثریت یو څو خلکو نه خرابه ده په هغو خلکو کې د ځینې جملو نه ماجر دي والله لازم مې د قسم چې دا ماجر راځي په ځای چې افغانستان جوړ ده دلته طالب نه څوک مني نه چا منلی ده نه جای معلوم ده هغه د تس نام نهاد دپاره چې نوم په ایښی وو هغه خلک چې هغه ایدرا او قبر نه ده معلوم دغه ورځ د ماته وکړي چې په دغه ورځ باندې د افغانستان کې د طالبانو د شهدا ورځ لمانځل کېږي ته ماته وښیه خو ښه راته معلومات ده په ول لازم مې د قسم د پاکستان د ریاست د پوځ د ادارې نه چې فارغ سي ګیره پرېږدي او راویلېږي په افغانستان کې نوم د ملا په کېږدي که خپل منځ او داسې زده یي ټوله نړۍ هغه خو څوک له ډاره غږ نشي کوی مصر اعلان کوي ودرې الکوزی صاحب مصر اعلان کوي د باندې فتوا ورکوي چې دا جهاد په افغانستان کې نه ده روا د سعودي د مکې شریفې مولوي صاحب اعلان کوي نه مني ورسره یو د پنجاب نوی قرآن شریف موږ ته پیدا کړی ده یو دوی په حقه باندې دي دلته موږ د چا توهین نه کوو لاړ څه د طالبانو سټوډیو ته زه اوس
درته ښایم د طالبانو سټوډیو ته ننوځه د غني لور ته کنځاوې کول کېږي د ما خلکو د ما مشرانو ته ټامیانو په نوم باندې ویل کېږي دلته که موږ دوه خبرې وکړو چې خلک وایي تاسو چاته توهین کوئ په نامي ملا چې دا په نامي پوره لازم دي قسم چې د مدرسې کې د پاکستان رزق خوړلی هغه ته 2 قسم ورکول کېږي یو د خپل درس په باره کې او بل د خاورې په باره کې د افغانستان خاورې ته په ښه سترګه نه ګورئ د خدای لازمانې افغانانو ورونو که هر چېرته د ما غږ واورئ راځئ سره ټول سو د هېچا نه مه ډارېږئ په نره مبارزې وکئ په پردیو ملکو کې پراته یې نیټونه هم پرېږدي زه په دې پوهېږم وایفای ته پراته یې که دا 2 روپۍ مصرف وشي د خپل وطن دپاره غږ جګ کئ په دې باندې موږ دښمن ډېر ذلیله کېږي دا اوس درته وایم موږ دښمن په دې شي ډېر ذلیله کېږي دا موږ تاسو لایق د افغانستان دښمن چې ګوري پرتوګ یې وځي پرتوګ خو څوک ستا نه څوک چاته ووایو له ډاره ده چې ځوانان ستاسې جواب نه شي ورکوی شکر الحمدلله نظام مې جوړ د 32 ولایتو کې سربازانو ورځ ولمانځل شوله 32 ولایتو کې د سربازانو عکسونه خلکو په سینو لګولي وو راووتی نر غوندې ویاړو کوم بارکي ورکړه هغه بې امنه ولایت چې ما د پکتیا بې امنه ولایت ده چې کومه جشن پرون کې تېر شوی د افغانستان په یو ولایت کې نه ده تېر شوی زه پې ویاړم په خپلو پکتیاوالو باندې همدا شی د خپلو سربازانو ملاتړ وکړئ د ملي امنیت ملاتړ وکړئ جمهوریت زموږ حق ده جمهوریت زموږ هویت ده جمهوریت نه تېر نه شئ همدغه جمهوریت به انشاءالله زموږ تاسې په خاوره کې ازادي راولي او ازاد کړی یم دا او انشاءالله کامیابي وګو نور خش په ولرئ دوستانو ته وخت ورکئ او کومه خبر شوي بخښنه غواړم نصرت صاحب دغو خلکو سره ځان مه کوه مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ کور مو ودان آباد واوسېږئ ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه الوکوزی صاحب محترمه په ډېرې بښنې سره ما یو ویډیو درته ولېږل هغه کولی شي په دې بکګراونډ کې پلی کړئ یو دفعه بیا به وروسته دور دغه وکړو هغه تاسو نصرت غني صاحب تاسو خپل بحث ته ادامه ورکړئ هغه تقریبا یو 15 شپږ دقیقې نیسي ځکه چې زما میسنجر په موبایل کې خلاص دی سمه ده هغه د بکګراونډ ته راوله بکګراونډ ته راوله چې دغه یاران هم دغه د دوی اصلیت وویني چې دوی څنګه خلک دي څه کوي څه نه کوي ښه خبره دا شی د زیان ټولو ته سلامونه یو دقیقه یو فقط یو زه د ابراهیم ته وایم په کوم نامه چې ابراهیم دی صبر وکړه مایک ته کار نه کوي وروره مایک ته کار نه کوي که چېرته باز سالم عباس غواړې په دلیل منطق باندې خبرې کوي همدا نصرت غني و تاسو سره پرېږدم او که چېرته یې نه کوي وروره موږ زموږ اعصاب خراب موږ خپل اعصاب خراب کوو مهرباني نصرت غني صاحب مهرباني تاسو ادامه ورکړئ ګوره زه له دغه ابراهیم څخه یوه پوښتنه کوم ابراهیم وروره که ګوره زه تا ته ورور وایم زه تا ته د ورور په سترګه ګورم زه له تا څخه صرف 2 پوښتنې کوم زه دا درته وایم چې دغه د طالبانو مشران دغه ملا صاحب برادر تر اوسه د پاکستان په هتکړیو کې پروت و د پاکستان په فرمایش باندې راخلاص لاړی قطر ته په داسې حال کې په خپلو اعصابو باندې په خپل روح او روان باندې هم دی دغه نه لري کنټرول نه لري یوه خبره دویمه خبره دغه ستاسو دغه بل مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه اوس ISI وروره په خپله په شهادت یې رسولی دغه ته زه شهید وایم ځکه چې ISI په شهادت رسولی ده هغه یو داسې مړ پړ سړی و یو داسې غریب سړی و زما غوندې سړی و چې له هېڅ هم نه و خبر باور په خدای وکړه چې د هېواد په وضعیت نه و خبر د ملا هیبت الله اخندزاده دا یو غریب یو شپون سړی و دا یې وواژو ورکړی یې نوم د شیخ الحدیث هیبت الله اخندزاده و ګوره دا په هېڅ نه و خبر باور په خدای وکړه زه دې ته شهید وایم خو تاسو له خپلو مشرانو نه یاست خبر چې زموږ مشران څوک دي څوک یې راته وژني د دې خبرې ځواب راکړه ابراهیمه نصرت افغان ستا قربان سم موږ ولاکه ښکنځله ده چې دا مې یو ملګری و ډېر احساساتي ده او بیخي خبره نه سوه ځینې برداشت نو ښکنځل ځینې خیر ته به نیم ملګری انډیوال یې ته به طالب یې خیر یا به طالب پلوي هم د دې خبرې ځواب راته راکړه ګوره زلګی دوه خبرو ته غوږ ونیسه ګوره کله چې حکومت